راشد خان د افغانستان د کرکټ ستوری د افغانستان ویاړ د افغانستان افتخار نن په کابل کې د یو تولیدي شرکت څخه لیدنه وکړي. دا مې ورمانو چې خان صاحب سره لیدنه وکړو، راشد خان صاحب سره. خلک همیشه خپل تولیدات ډېر زیات خوښوي. واقعا څومره هم چې نړیوال شرکتونه دي هغوی همدغسې خپل وطن نه خپل هیواد نه شروع کړي ده، هغوی تللي دي او یو نړیوال برانډونه جوړ شوي دي. د لوی څښتن تعالی په سپېڅلې نامه د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه او مینه، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. یو خاص یو ځانګړی خپرونې ته تاسو ټولو ته هرکلی او ښه راغلاست. درنو لیدونکو موږ نن خپرونه خاصه او ځانګړې ده، لکه څنګه چې په تصویر کې وینئ درنو لیدونکو، قرار ده چې راشد خان د افغانستان د کرکټ ستوری د افغانستان ویاړ د افغانستان افتخار نن په کابل کې د یو تولیدي شرکت څخه لیدنه وکړي. دا چې دا کوم شرکت دی او په کوم ځای کې قرار لري دا در سره انشاءالله په خپرونې په جریان کې در سره شریکوم. خو ډیری میلمانه دلته شته دي، د هیوادوال ډیری راغلي دي، ډیری هیوادوال راغلي دي، هم د راشد خان لیدلو ته او هم د هغې راتګ ته. تاسو وینئ ډېر منظم ترتیبات جوړ شوي دي، حتی تر دې پورې چې هیوادوالو د ګلونو ګېډۍ په لاس کې نیولې دي، تر هغې پورې چې د افغانستان ستوری د افغانستان ویاړ دغه شرکت ته راشي او د دې شرکت څخه لیدنه وکړي. تاسې په تصویر کې وینئ چې درانه هیوادوال مو د هغې هرکلي او ښه راغلاسته ولاړ دي. په لومړیو کې زه غواړم د یو ورور سره خبرې وکړم. سلامونه، جوړ بخیر. وعلیکم سلام، خیر جوړ بخیر. کور ولان ډېره زیاته مننه، په خیر اوسئ. د چا هرکلي ته ولاړ یاست؟ د راشد خان هرکلي ته ولاړ یم. مخکې مو کله لیدل ورسره کړي؟ هو یو ځل بل مخکې هم لیدل مونږ کړي. یو ځل مو مخکې هم ورسره لیدلي، اوس بیا غواړئ چې د ګلونو په ډالۍ ونازوئ. څونه د خوښۍ احساس لري چې یو مشهور شخص سره د افغانستان ستوري سره حداقل لیدنه لرئ؟ والله ډېر زیات خوشحاله یم، خوشحالۍ نور زیاتې دغه نشم کولی چې راشي بدون د ګل نه، چې ګل ورته ډالۍ کړي، نور به ورته څه ویل لرئ؟ بس نور غټ ارمان په زړه کې دا چې دویم ځل یې هم وګورو. دویم ځل یې هم وګورئ، هغه هم د ګلونو په ډالۍ باندې و. ډېره زیاته مننه. کور ودان خوشحاله اوسېږي، سرلوړي اوسېږي. درنو لیدونکو، خپرونه مو ادامه لري، ملګرتیا مې وکړئ. سلام، جوړ بخیر. خیر نوم دې لیدونکو ته واخله. الهام مې نوم دی. لږ په جګه واسو غږېږه، زه خو پوه نه شوم. نوم دې څه دی؟ الهام. الهام جانه چاته په انتظار یې؟ راشد خان ته. راشد خان ته په انتظار دی. د ګلونو په ګېډۍ به یې نازوې؟ ښه، ډېره مننه. دا کوچنیان هم د هغوی هرکلي او ښه راغلاسته منتظر دي. درنو لیدونکو، تاسو هم د خپرونې تر پایه پورې راسره ملګري اوسئ. درنو لیدونکو، تاسې په تصویر کې وینئ بالاخره د ټولو هیوادوالو انتظار پای ته ورسېده. راشد خان هم راغی. تاسې وینئ چې هیوادوال څوک ورسره عکسونه اخلي، څوک ته ویډیو کلیپ اخلي. واقعیت دا د ویاړ او د افتخار ځای دی. هغه دوستان چې هلته ولاړ او مخکې مو ورسره خبرې وکړې، هغوی حداقل د ګلونو په ډالۍ باندې نازوي او کوچني ماشومان د انعام بهار تولیدي شرکت کارکوونکي، دا ټول د دوی هرکلي او ښه راغلاسته ولاړ دي. تاسې په تصویر کې وینئ درنو لیدونکو، څومره په ویاړ او په افتخار د هیوادوالو سره ستړي مه شي کوي، روغبړ ورسره کوي. واقعیت دا موږ او ستاسو افغانۍ دود او دستور او کلتور دی. درنو لیدونکو، ټول هیوادوال ورسره په خوښۍ باندې روغبړ کوي او ستړي مه شي کوي. اول خو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. مننه انعام بهار نه چې موږ ته بلنه راکړې ده او
خوشحاله یو چې افغانستان کې او افغانستان کې دغسې یو فیکټري لرو چې خپل تولیدات جوړي. تاسو نه مننه راتګ نه مو او خوشحاله اوسئ. که وګورئ په افغانستان کې مخکې دومره دا لوبغاړو خپل تولیدات خلکو ته نه دي ښودلي او په تلویزیون د لارې هم نه دي ښودل شوي، ځکه افغانستان کې هغه کلچر نه و چې خلک خپل تولیدات د لوبغاړو په ترو په سوشل میډیا کې مشهور کړي چې خلک یې وګوري. هیوادوال هم ډېر نه خبر دی خپل تولیداتو نه، نو چې کله په میډیا کې راشي او په تلویزیون د لارې راشي نو بیا خلکو ته خپل تولیدات په اړه معلومات هم وشي او هغوی بیا کولی شي چې هغې نه استفاده واخلي. نو زیاتره هیوادوالو ته تر اوسه هم دا معلومات نه چې زموږ خپل وطن تولیدات څومره ډېر دي او څومره برخو کې دي. نو انشاءالله دا زموږ یو وظیفه ده چې خپل هیوادوالو ته وښایو چې زموږ وطن کې هم دا تولیدات شته دی، که هغه هره برخه کې دوی د استفاده کولی شي. ټولو نه غټه وظیفه هم دا ده چې تولیدات جوړېدې ښه صحیح طریقې سره وشي او هغه معیار باندې وشي چې څنګه نړیوال خلک تولیدات جوړي. نو زما په نظر د دوی دا ډېره غټه وظیفه ده او تر اوسه پورې چې څومره هم خلکو د دې استفاده اخیستې ده ډېر مثبت اثر یې کړی په خلکو باندې، خلکو ډېر زیات خوښ شوي دي. تېر ځل چې زه راغلی وم هغه ځل دومره خلکو تر استفاده نه وه کړې، خو هغې نه وروسته چې څومره هم خلکو وړلې دي استفاده تر کړې ده، حتما ډېر ښه رزلټ یې راغلی دی. په دې هیله چې آینده کې هم دې نه هم ښه شي. واقعا څومره هم چې نړیوال شرکتونه دي هغوی هم دغسې خپل وطن نه خپل هیواد نه شروع کړي ده او هغوی تللي دي او یو نړیوال برانډونه جوړ شوي دي. نو زه په دې مطمئن یم چې انعام بهار به هم انشاءالله یو ورځ یو نړیوال برانډ چې په هر هیواد کې به خلک هغې نه استفاده کړه. تر اوسه چې څنګه دوی پروسس روان دی او څومره خواري او محنت سره مخکې روان دي، نو لرې ورځې نه دي چې دوی به هم یو نړیوال برانډ جوړېږي. ګټه خو همیشه تر اخیستی شي. زه خپله هم دا ما به همیشه تنګ کړی چې کور ته شوده ولېږه یا ملی ولېږه، نو همیشه زه ورته زنګ وهم. نو هر سړی تر ګټه اخیستی شي، خپل کورني تولیدات دي او د نورو نړیوالو تولیداتو سره دومره زیات فرق بیخي شته دی نه، او موږ هغه هم استفاده کړي، دا هم خو دومره فرق یې نشته. زما په نظر دې په اړه خو زه ډېر زیات معلومات نه لرم، خو حتما هر حکومت چې باید د خپلو فکټریانو خپلو څومره هم چې بزنسمین خلک دي د هغوی ملاتړ وکړي، هغوی سره مرسته وکړي او هغوی پوره سپورټ کړي تر څو هغوی وکولی شي چې خپل وطن ته یو ښه تولیدات برابر کړي. زما په نظر تر اوسه خو څومره هم چې هیوادوال دي دوی همیشه خپل تولیدات چې افغانستان کې جوړ شوي د هغوی نه استفاده کوي او آینده کې هم انشاءالله دوی همداسې وشي. که څومره هم په سوشل میډیا په لارې موږ وګورو خلک همیشه خپل تولیدات ډېر زیات خوښوي او چې څومره هم په هیواد کې ورسېږي خلکو ته، نو انشاءالله باوري یم چې هر سړی به په وطن کې خپل تولیدات استعمالوي. دا د هیوادوالو د ټولو مینهوالو مینه ده او د همدوی مینه ده چې موږ ته ډېره زیاته انرژي راکوي په ګراونډ کې، او همیشه زموږ هدف کوشش دی چې موږ نور هم ښه وځلیږو، که هر چېرته یو موږ خپل نوم نه یادوي چې همیشه چېرته یادېږو په افغانستان یادېږو. همدا خلک دي چې خپل وطن سره ډېره مینه لري. زموږ وطن چې ښه یادېږي نو دوی خلکو خوشحالي او بدو شي. خوشحاله هم چې ورسره ومې د دې نه مخکې هم د هغه ویډیوګانې ډېر دوستانو ما ته رالیږلې وي او ما هم خپل چې هغه سره وګورم یو ورځ افغانستان ته په خیر لاړ شم، خو دا ښه و چې هغه شپږیزې ته راغی او نږدې نه م سره ولید، د هغه مینه وه ډېره زیاته او چې هغه په خلا باندې مسکا ولیده او خوشحالي ولیده، نو هغه زما دپاره هر شي. دومره خاص هم نه دي ورکړي چې هغوی پوره بدل شي، خو صرف دومره چې هغوی ته یاد ورته ویل دي چې څومره استعداد لري، کولی شي چې هغوی د هر چا په خلاف ښه لوبه وکړه، ښه وځلیږي او خپل ډاډ ورکول دي. نو زما په نظر ټول نه مهم ډاډ ورکول دي او هغه شاید مخکې په لوبډله کې لږ دومره نه وو، هلکان لږ زړوره لوبه نه وه کړې، نو صرف هغه دوی هغه زړوره لوبه میدان کې راکړل. وروسته خو آمادګي ښه روانه ده، دغه شپږیزه لیګ هم وشو، دې نه وروسته زموږ لوبډلې فټنس کیمپ لګي په دوبۍ کې، نو انشاءالله کوشش به وکړو چې هغې نه هم پوره فایده واخلو او خپل ځان تیار کړو را روان سیالیو ته. شاید هغې نه مخکې مونږ سیریز هم لرو یو ای سره پاکستان سره، هغې نه وروسته ایشیا کپ ته، نو انشاءالله کوشش به وکړو څومره هم مونږ کولی شو خپل ځان آماده کړو.
السلام علیکم جوړ वालेकुम अस्सलाम ठीक ठाक आप सुनाओ वाह वाह جوړ بخیر खैर ٹھیک ہے ठीक है زه خو په اردو ډېر نه پوهېږم لږ پښتو پوهېږي. لږ پښتو پوهېږي د کوم هیواد دی कम हवा मतलब पीछे है کشور د کوم ځای نه دی कम जगह पाकिस्तान तो پاکستان کې تاسو د پاکستان څخه راغلاست افغانستان کې کار کوئ ये सही जो څونه وخت مو کېږي ड्रे काल दी 3 کاله کېږي چې تاسو د پاکستان هیواد څخه راغلاست په افغانستان کې کار کوئ څونه ویاړ بولئ څونه افتخار کوئ ډېر خسته افغانستان ډېر خوشحال دی مزه کیږي ډېر مزه کیږي د افغانان ستا په نظر څنګه خلک دي ढेर खस्ता है खूबसूरत है अच्छा है लोग बहुत अच्छा है यहाँ का बहुत मज़ा आया हमको इधर 3 साल में और अभी भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा लगता है हमें मैसेज पैगाम पैगाम ये है कि हमें यहाँ के लोगों से बहुत मोहब्बत मिला है और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोगों को बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का दोस्ती बहुत अच्छा है कि जो लोगों के दिल में गलत ख्याल है वो ख़त्म करें इस बारे में ٹھیک ہے ډیره زیاته مننه په پښتو کې په خیر اوسئ دا دوست مو بیا د پاکستان هیواد څخه راغلی او دلته په دغه تولیدي کارخانه کې مصروفه و غواړو خپل د نورو هیوادوالو سره هم خبرې ولرو د هغوی نظرونه د ځان سره واخلو چې څونه د ویاړ او د افتخار څه ده چې په هیواد کې په دغه رقم تولیدي فابریکو کې مصروفه دي زموږ سره اوسېږي السلام علیکم جوړ بخیر وعلیکم السلام خیر جوړ شکر ده شکر ته څنګه وخت تیرې ډیره زیاته مننه نوم د لیدونکو ته واخله نوم مې حمدالله صالح ده بله صالح صاحب ډیره زیاته مننه څونه وخت کېږي چې د نوبهار تولیدي شرکت کې مصروفه یې بس تقریبا اووه میاشتې روان ده بس او کارګر او کار کوو مخکې په کومه کارونو مصروفه وې بس مخکې مې شوکید لګولی او بس هغې کې کار نه کېده بس یو سیستم برابر که دلته راغلو کار ته څونه خوشحاله چې په هیواد کې او د کار زمینه درته مساعده شوې ده بس خوشحاله خو ډېر زیات خوشحاله چې خپل هیواد کې دننه هیواد کې خپل کار برابر کړی او سیستم روان و بس کور ته هم ځو او دلته هم بس کار کوو کار هم روان کوو بله ډېره زیاته مننه نن د کرکټ ستوری هم راغی ستاسې له شرکت څخه یې لیدنه وکړله دا تاسو لپاره څونه خوښایند او څونه د خوښۍ احساس مو درلوده بس دا مې ارمان و چې خان صاحب سره لیدنه وکړو راشد خان صاحب سره او ارمان هم پوره شو او ډېر خوشحاله شو په راشد خان صاحب په لیدو سره لیدنه مو ورسره وکړه لیدنه مو وکړه ورسره بس ارمان تاسو کور ودان واقعیت د هیوادوالو په شونډو مسکا درنو لیدونکو دا بیا یو بیل خوند کوي چې هم په وطن کې دي هم په خپل هیواد کې دي او هم کار کوي تکلیف باسي زحمت باسي درنو لیدونکو زه هم ناچاره یم خپله نننۍ خپرونه همدلته درته پای ته ورسوم تر بیا یوې بلې خپرونې چې زه سباون سهار د واک تلویزیون څخه ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم تر هغې مو پاک له ازال رب سپارم ښې چارې ښه وختونه تر بیا د خدای په امان